ځنګل د کتابونو په ځنګل کې حکايت. لقمان حکیم وایي د غنمو په کرونده کې می پام شو چې ځینې وږي لکه کبرجن نیغ ولاړ وو او ځینو نورو د حیاناکو بني ادمانو غوندې غاړه ټیټه نیولې وه. چې نږدې ورغلم او لاس مې ور را معلومه شوه چې نیغ درېدلي وږي له دانو تش او دا نور ډک وو. په زړه کې مې راتېره شوه. په ټولنه کې هم هغه کسان چې په سر کې یو څه لري مات او حیاناک وي، خو د تشو سرونو والا له کبره اسمان ته ګوري. عادت. مولا نصرالدین ته یې زوی وویل څومره وخت به بېوزلي یو؟ مولا ورته وویل 40 ورځې. زوی یې وویل یعنې بیا به شتمن شو؟ مولا ورته وویل نه بچیه، عادت بشو. یو ځوان بوډا مرشد ته ورغی. ورته ویل ژوند یو بار دی، د اوږو یو دروند بار چې په ځمکه پورې مې میخوي. بوډا مرشد په مینه‌ناکه مسکا ورته وویل بچیه ژوند یو بڼکه وبوله، بار یې مه ګڼه. ځوان وویل استاده احترام دې په خپل ځای، خو دلته تېروتی یې، ځکه زه عملاً وینم چې ژوند یو دروند بار دی او ورځ په ورځ مې له پښو غورځوي. که څه مشوره راکولی شي مهرباني. بوډا په هماغسې مسکا ورته وویل دا موږ یو چې بارونه وړو، که نه ژوند لکه بڼکه. ځوان یې خبره ورغوڅه کړه. ویل خو او مخکې تر دې چې نوره خبره وکړي بوډا وویل دا خو دې په یوازې ځان یو ټن وزن لري. ځنګل 400 حکایتونه.